درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د نون درس وایو. نون د پښتو الفبا 30 توری دی. نون د نه آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په ان باندې لیکل کیږي. نو راځئ د نون درس ته ولاړ سو. نون، نن. نن ته په انګلیسي باندې ټوډے وایي. نن نازو امتحان لري. پرون نازو خپل ټول درسونه ولوستل. نازو سبا رخصت ده. اوس نو تاسو دا جملې زما سره تکرار کړئ. نن نازو امتحان لري. پرون نازو خپل ټول درسونه ولوستل. نازو سبا رخصت ده. تاسو ګورئ په نن، نازو، امتحان، پرون او درسونه کې ټول نون راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له نون څخه راځي. نون ناوکۍ، نون نل او نون نمکدان. نو موږ ګورو چې له نون څخه ناوکۍ، نل او نمکدان راغلی. اوس به وګورو چې نون که د یوه نوم او یا لغت په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. پنسل. په پنسل کې نون په مابینځ کې راغلی دی. او افغانستان. په افغانستان کې نون په مابینځ او آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له نون څخه راځي. آفرین، well done. دا درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. نون، نن. نن نازو امتحان لري. پرون نازو خپل ټول درسونه ولوستل. نازو سبا رخصت ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.